بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د نن لیکچر د پاکستان کې چې کوم میجر پاور پلانټس دي غټ بجلیګرې دي نو او هر یو بجلیګر بیا سوره بجلی پیدا کوي نو دا لیکچر د دې باره کې دی اول د هغې نه چې د پاکستان ټوټل بجلی پیداوار کیپیسټي څومره ده او د هر یو چې د هوا نه پیدا کېږي که د تیلو د ګیس نه پیدا کېږي که د نیوکلیر نه پیدا کېږي هغه څومره دي بیا په دې کې دننه چې دا پاور پلانټس کوم دي لکه غټ غټ ډیمونه دي او د هغې څومره پیداوار دی نه هغه به ورپسې نو ټوله ډومبې خو د پاکستان ټوټل پاور پروډکشن کیپیسټي اوس 39,000 یا 40,000 میگاواټ ته تقریبا لکه 40,000 میگاواټه پاکستان کې پیدا کېږي په هغې کې 25,000 میگاواټ د ترمل نه پیدا کېږي نو ترمل تاسو درې پته چې ترمل د تیل نه چې پیدا کېږي د ګیس نه او د کویلې نه دې ته ترمل ویلی شي او ترمل کې تاسو ته به دوره معلوماتي چې دا یو خو د دې نه پالوشن ډېر زیات خوري ماحولیتي الودګۍ هغه خبره ده پکې او بله پکې دې کې دا کار دی چې د تیلو نه کومه بجلي جوړه شي یا ډېره ګرانه وي د کویلې نه چې کومه جوړه شي هم ډېره ګرانه وي دغه شان د ګیس ته هم که نه نو دا ګرانه هم ده نو په دې وجه باندې نن سبا چې کوم ترې کیپټن ملکونه دي نه هغوی د یو د پالوشن د وجې نه یو دا چې بجلي ګرانه وي نه هغوی د دې نه اړېږي د پاکستان هم د څه وخت نه دا کوشش دی چې دې نه واړېږي او څه لږ ډېر پکې کامیاب شوی هم دی نو په دې ترمل کې د ټولو نه غټ بجلیګر چې دی نه هغه دکه د کوټ ادو دارې او ډېرې 1600 میګاواټ کیپیسټي ده نو کوټ ادو په پنجاب کې دی او ستاسو د پوهې لپاره ما ډېر ډیټیل په دې کې نه دی لیکلی چې بیا کنفیوژن جوړ کړي که نه بس اسانه خبره ده چې په پاکستان کې تقریبا 1500 ترمل بجلیګرې شته چې د هغې پیداوار د 1000 میګاواټ نه سیوا دی چې ټول ترمل پاور پلانټس چې کوم دي نه د هغې تقریبا 70% دا په پنجاب کې دي نور بیا په سیند کې دي دوه پکې په بلوچستان کې دي داسې تقریبا 2.5 یا 3,000 میګاواټه والا پکې 2-3 په بلوچستان کې دي هایډل پاور چې کوم دی نه دا 10,000 میګاواټ دی په دویم نمبر دی پسې نو 10,000 میګاواټ نه د هایډلو د دې اپوزیټ دی یو د دې نه پیدا شوي بجلي ارزانه هم ډېره ده بله دا ده چې دې کې د انوایرمنټ فرینډلي سورس دی د پالوشن پکې اړو څه خبره نشته نو په کار ده چې حکومت څومره د هایډل نه جوړولی شي دومره جوړه کړي بل دا ده چې ډیم سره خو واټر ریزرویرز هم سیوا کېږي که نه د واټر سټوریج کیپیسټي هم سیوا کېږي د هغې خامخا هغه دوه غټې فایدې دي بیا نو هایډل چې دي چې غټ غټ ډیمونه کوم دي او چې کوم برابر کمپلیټ شوي دي اپریشنل دي چې کوم انډر کنسټرکشن دي د هغې څومره پیداوار دی خو د هغې نه مخکې دا چې د نیوکلیر نه په درېم نمبر دی د دې نه 2600 میګاواټ پیدا کېږي د هوا نه 1250 میګاواټ پیدا کېږي د شمسي چې کوم دی نه 530 ده او بیګاس چې کوم دی نه 370 ده بیګاس څه ته وایي بیګاس دا د شوګر ملي چې دي نو د دې نه چې کله د چیني جوړه شي او د رګانو هغه پړچونه پاتې نه شي نه رګانو هغه پړچونه چې کوم دي نه د هغې نه دی دا بجلي جوړوي دا پنجاب کې جوړېږي اوس غټ غټ ډیمونه او د هغې پیداوار ټولو ته پته ده چې د پاکستان د ټولو نه غټ ډیم چې دی نه هغه توربیله ده او توربیلې چې هغه ټایم جوړه شوې ده د نن نه 40 کاله مخکې نه د دې پیداوار 3600 میګاواټ دی اوس هم 40 کاله 50 کاله پس هم په پاکستان کې دومره غټ پاور پروجیکټ نشته 3600 میګاواټ دی نو دا توربیلا 4 چې دی دا 1410 میګاواټ والا چې اوس کمپلیټ شوی دی 2 کاله مخکې نو دا 1410 چې دی سره کې نه دا د توربیلې نه نن سبا لکه 5,000 میګاواټ پیدا کېږي جوړېږي انډر کنسټرکشن پکې توربیلا 5 چې اوس په دې باندې کار چالو کېدو والا دی نو چې دی ورسره شي بیا بدل د 6400 یو د توربیلې نه پیدا کېږي غازی باروته چې د غازی باروته لري توربیلې سره په خوا کې غازی دی غازی تحصیل دی د هریپور او د پښتونخوا سره ادي ته غازی باروته وای نو باروته کې په پنجاب کې پاټک کې د دې پاور پلانټ دی دا صرف دلته نه داسې سوزه یا داسې دي چې ډیمونه یا هایډل پاور پروجیکټس دي نه به په پښتونخوا کې آزاد کشمیر کې یا ګلګت کې خو بجلی اختیار چې دی نه هغه اکوم پنجاب سره دی نو دا غازی باروته چې دی نه 1500 میګاواټ د منګلا نه 1000 میګاواټ نیلم جیلم اوس 2-3 کاله مخکې کمپلیټ شوی دی او دا چې دی 969 میګاواټ بجلی پیدا کوي کاروټ اوس یو څو میاشتې مخکې مکمل شو لکه دا د ټولو نه هغه تازه پاور پروجیکټ دی نوی دا 720 میګاواټ پیدا کوي سوکي کناري چې دی نه دا په مانسیره کې دی او دا 880 میګاواټ او دی تقریبا کال 2 کې به کمپلیټ شي دې کې د انډر کنسټرکشن چې کوم دی نه په دې کې خو موږ ته پته ده چې د ټولو نه غټ د دیامربا ښار دی که نه 4.5 میګاواټه او دغه شان د دویم نمبر دا سو دی دیامربا ښار ګلګت بلتستان او د خیبر پښتونخوا په بارډر علاقه باندې دی او دې کې سا علاقه چې کوم دی نه ګلګت راغلی ده څه پکې ده پښتونخوا راغلی ده دا سو چې دی نه ضلع کوهستان پښتونخوا کې دی دا 4200 میګاواټ دی نو دې کې د ډومبې 2100 میګاواټ والا چې کوم دی نه دی 2 کاله کې به اپریشنل شي او دا بل 2100 میګاواټ والا به د هغې نه پس بیا کار شروع کېږي میمند خو میمند ایجنسۍ کې او دا تقریبا 800 پلس میګاواټ دی هم انډر کنسټرکشن دی او توربیلا 5 چې کوم دی نه دی یا انډر کنسټرکشن دی یا به کار شروع کېدو والا دی دا ورپسې دی
اوس د اټم نه چې کومه جوړیږي د نیوکلیر نه کومه بجلی پیدا کیږي نو اسانه خبره ده به دوه ځایه د نیوکلیر نه بجلی پیدا کیږي یا کراچۍ کې یا میاولي کې د چشمه په مقام باندې څلور نیوکلیر پاور پلانټس دي چشمه 1 2 3 4 ورته وایي او دا څلور والا چې دي دا سرپاسه 300 میګاواټ پیداوار دی نو په شریکه باندې دا تقریبا 1300 میګاواټ بجلی پیدا کوي کراچۍ کې کوم دین دا یو ډیر پخوانی دی د ذوالفقار علی بټو په دور کې به دې کار شروع شوی نو دا ډیر پخوانی دی دا کراچۍ 2 او 3 چې کوم دین 2 اوس مکمل لی اپریشنل لی اوس مکمل شوی دی او د 3 چې کوم دین دی انډر کنسټرکشن دی نو اوس ته نیوکلیر نه ټوټل چې موږ څنګه دی دا کوی چې 2600 میگاواټ پیدا کیږي د هوا نه 26 یونټ چې کوم دی چې هغه 50 میگاواټ د هر یو یونټ پروډکشن دی نو دا 26 چې دي دا مکمل دي نه دا تقریبا 1300 میگاواټ پیدا کوي یا څه کم 1300 نو 26 مکمل دي او 10 چې کوم دي انډر کنسټرکشن دي او ساده خبره دا ټول په ټول باندې په سین کې دي ولې سین کې دي ځکه چې دا سین سره سمندر دی او د سمندر هغه هوا اګانې هلته چلیږي نو دا خو د هوا نه خو بجلي هغه ځای پیدا کېږي چې کوم ځای کې هواګانې چلیږي که نه نو دا ټول په سین کې دي د شمسي چې کومه ده نه دا شمسي 100 والا او 50 والا او دا ټول چې کوم دي نه دا ټول په پنجاب کې دي بیګاس چې نه چې څنګه ما تاسو ته وویل دا غنو د هغې پلچونو نه جوړوي او ډېر زیات شوګر میلې په سند کې هم دي خو په سند کې هغوی له دا کاربني شروع کړی نو په پنجاب کې دا 9 چې کوم دي د بیګاس پاور پلانټس چې په مشترکه طور باندې ډېرې 300 میگاواټ پاور پروډکشن کیپیسټي ده او 9 واړه چې کوم دي نه په پنجاب کې دي نه دا د پاکستان د میجر پاور پلانټس باره کې دا یو څو خبرې او که تاسو ته زده کړه کړي نو نور ملګرو سره هم شیر کړئ که داسې ویډیو ستاسو خوښ وي نو زموږ چینل ته راځئ بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو د الله په امان